یاره مړه یو خو د دې خلکو نه دونه سپېمو راجو هلکه خو بس نه پچو کنه مړه نو بس هغه وخت نه ده مې انتظار کومه برګر دی Adam niște bine ăștia. Burger awal da kam. Dai mărăca. Ce de mi? Ma vezi, burger دی Te biu aia. برګر دی Da. Podere bieta kala și cup da kunda gumasa. Da kunda. Burger de chat. Da chat. Bola okhlo. Chat du bila da دا burger. به تا ته وې No bato ne wali. بله نو دا ورنستا غشنا وې که نه Zamaşna ne tayi? او Sire tayi. ستا غشنا نه دی Soğuk. چانسي ما ته وې هلکه زه چې ځو هوټل ده که نه نفیس ته هغه هوټل جوړ Aa iptete wala. ته وه او نو ما ورته زه چې ځو هلکه نه ځمه دې کې څه سي دې کې پیزې دې کې برګرې نو ما ورته دا برګر څوک دی دا اسلامي دی د خلکو به ته په ورکوټوالي برګر وي دا برګر خارم د ما بيسا خو د غوړې پراټې دي او ته ما ته برګر وې دا دې بیخ د کوچمولیو باندې برګر خو تیار دی مسلوي هغه راته وویل هغه دا چې ګرد وي سم برګر ښکاري دا خدای نېکبخته دا خو د ما سټایل دی راځه راباسې هلکه سم ښکلي ښکاري که سم دي اوس پکې داسې راځه دا د مونږ سټایلونه دي اوس پکې شاته راځه دا خو ما پرېښو خو بیا مې راجوړ کړو تلاکیانو دې ته برګر نه وایي دې ته سټایلونه وایي دا د اسکوړي مزل دی راځه راباسې اوس بیا مخکې راځه دې ته برګر خلک دا زما اندازونه دي ښه اندازونه دي اسکوړی درته وایي ځه مه وایه خوله سمه خوده وکړه خوله سمه خوده وکړه هېڅ خوادو به دا سټایل صحیح ده ځه مخکې راځه بیا به دا مردکي او دا خپل زوی نه دی دا د دې زه ساته دې په چوک کې ځوړن کم که نه او دې زه په والو باندې غول پل کم که نه خو ده سره د انې درک نه لګي ولې هغه چې څو ګټي دې ته والې نو ما له به سره کېږو زما ټول کار تا سره دی او ما سره او هغه چې کوم روزګار کوو هغه یې پرېښوده په دوکاندارانو به یې نسوار ګرځولو او هغه کار یې پرېښود باچا ماما ورته وایي 400 وي ګورې په دې اړه خرانه شي وي ته غالي ایښي 5 ګوتې به یې وله هغه 80 ورکړه او 10 ګوتې به پکې د په پټه کېږي په دې خو هغه باچا ماما راوشاړه ودرېد هغې نه یې هم راوشاړه اوس په کور کې ناست دی تا خورې او ما خورې ودرېد دغلته دوستانو سره کېنو کاوي پې سارانۍ چې اوس کله خو صحیح ده کوي پې نس کله ورای شوم دلته دې کټ کې پرېږدي په داسې کار دی چې زمونږ په چارسده کې د سپلو خپل روزګار دی زما درو تېر شوې هغه سته به یې زه سپلو په دوکان کې کېنوم او چې څه ګټي نیمې به ماله راکړي او نیمې به تاله راوړي د خدای په توره باندې اوس دا منې ته به داسې چل وکړې چې تم ښه ځوان زلمي لاړ به شي او مه قرور سره په خپله کښېني پوه شوې که نه دا جوه په لاسو سره مه کښېنوه سبا به یې د هغه نه څه راپټ کړي اب هم بیا زه خلاص وم زه بوډا سړی یم او زه صرف او صرف خپل 15 وخته مونځ اودس کوم او د کلي غم ښادي کوم دوکان روزګار ته زما هېڅ کار نشته دی په دې پوه شوې ما پورې دا ګاونډیان مه خاصوه ستا د دې سپینو ډکو نه ځار شم دا ښځې به دې بار وي روبې یې نیسه او په منځ یې داسې دوه زما پکې هېڅ کار نشته ځه زه یې بوځم اول ته د کاری کوره له مغلی یو اب هم را سره وي او زه به هم ورسره یم یو خو که هلته کې بیا رالی یو نو ګورې بیا به دا غم په خپل سر ګورې ښه که نه یو تا نه زه یو تپوس کوم یو 15 وکړه زه ښځه یم او که چې تر میله کې تا چرګ اخېستې یا چیلې اخېستې چې ته یې په ځای پرېږدې خپل زوی به بوځي نو دا زما زوی دی ته ولې ما ته نه پرېږدې ما په کور کې نه پرېږدي نو زه به څه کوم ته خو بوډا سړی یم که زما د خدمت څوک دی زه به بس په جومات کې شپه کوم دا نن سبا پلارانو دغه چغې وم چې زوی یې رانه بېل کړو او نن سبا زامن چې ښځې ویني که نه پلار او مور ته ګورم نه دا ښځې به ته نه وایي چې د پلار نه بېل شه دا به هغوی کې خپل خیر اخلي د پلارانو نه بېل شي داسې کار دی که نه چې زه دې مشرانو ته وایم چې د خدای او د پیغمبر خاطر کې د خپلو بچو له دا ودونه مدونه ګورې مکمل مه کوئ اوس ما ته وګورې واده مې وله کړی دی چې کله مې وله واده نه وکړي هر یو شی به یې لرل پیسې به یې راوړلې هر یو شی به یې راوړه که نه او اوس یې که دې زامن له مدونه وکړه که نه بیا ما ته وګوره که نه په کور کې به هم ځای نه د قانون مطابق پکې کې بندیاني د قانون مطابق خو د ډولکي ته مخکې ګډې دی سپینه ټوپۍ په تندي ښودې وه
او و راته بنده ګوته دا خو مخکې ګډې دي اوس چې راباندې سخته راغله نو چغې وې خدای دې رنګ وکړه. واه 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 لا ټیکه هغه ده یو خو مړ دی کوي له کال ځان چربولی دی خدای راستي که نه خو ګوته نه راغله که نه نو دا سر پې ماته ومه ګورې بس په کوڅه کې به ولاړې او جینکو ته به شپېلي وایي د شپېلو بچو بیا هم دا شپېلي به زه په دې خولې باندې در ومنډمه خو کله مې ولیده انسانیت تا کې ونه شته نه نه شته تا کې نه داسې ټولو کې نشته دا کله دی یاره خو بابا سلام علیکم. وعلیکم السلام. نه نه ته څنګه رالې ها بھائی څنګه رالم ته چې ساره وتې تا ما ته وي اوبه راله روړ نه ما ته ولید اوبه خدای دې تا بې خو بس چې ته راځې ته شرمېږې نه چې په دې پټي ته رالې بھائی دا چې تاسو جاړې ولې دې کې شرم څه خبره ده خو مالې مې اوبه راوړي که نه د اوبه واله د شرم خبره خو ده که نه څو ځله مې پرې کړې چې بره ده بره ده او مرته کېنه دي وایي خدای دې بې خو بس هر وخت څېړل کوي سرانه په لارې څېړي بھائی ما بدله وچېړې نو داسې بیا کوم چې ښه په خبره درته کوم وایي چې بیا یوازې بره ده یوازې بره ده خدای دې بې خو نه باسه الله مې دې خدو باسي داسې کېدا چې ولې نو چا سره راشم زه پټي ته زما خو نه ورکوټي روړ شو نه مې وړه خور شته د واده رالو که چې پنځه شپږ بچي د نور وړم که نه بھائی وایي ستا د عمر دا چې ده ما ته وایي تاسې خندا مه کوه خلک راپسې مه خندوه دا شرم راله ونه ګورې لګي مور بله شوې ده که نه د هغې پنځه کاله وشو بس ټیک ده داسې کار وکړه برته ځه نه چا به وایه وایه زما دغه ملګري نن کوېدل ده که نه د چا بھیا لارې زما دغه لور یادومه زما دغه لور کوېدل ده نو بیا زما زه ولې ځمه نو لاړه شه خو چا سره د جوک بالټ کې څوک وځګولې او بھائی نه زما ته څوک څه هم نشي ویلي یوازې به لاړ شو خو ما ویل کې د 100 روپۍ راکړي چې ته ګفټ خو به راوالم که نه دا واله دا ولې اوس دا وکړه خدای راځي ټولې بوټي به ولو کې ونیسه بھیا الله میلاد چې هغوی پاتې څوک یا خانان خلک چې هغوی په بنګلو کې ناست دي ولې هغوی دې خو بس پلار ته میلاد شي بھائی دا چې نومبر دی نه چې دا هم زما ملګري ده چې موږ زما کوېدل به راغلي وه ما لې څنګه دغه راوړو ګفټ یې رانه راوړو چې اوس خو به څه ګفټ یوسم که نه نو څه درکړه پیسې درکړه دا والنیسه پټېږه ځه بھائی پیسې کوم دي استه استه راکړو هلته درځه پورته در به کم ته وایي ناوخته یې ته به څه وخت راځي چې پټې ته سنبالې ناوخته یې ما نه دېغه مه کېږه خدای دې ستا بې خو باسي خو ځه کله ځه ځه چا به لا دې راله ماته که دا زم خو زم ګېزو ماښام زم راشه ما له پیسې بیا راوړه ښه ځه لاړ شه ځه او بازار ته به راسه لږ لاړ ځه کله خدای دې ستا بې خو باسي ځه کله اوله خدای پاک دا چوکه را کړې ده د خلکو دونه ښکلې ګلوریا ای هاي خیرانه په دې یم چې دله ورکړه چا څه په دې توره لنګټۍ کې لیدلې چا څوک هم زما خو پې کور آباد و داسې پېغله جینۍ یې کړې وه دې جینۍ کې به ټیک څه نه څه چلو یا به یې د مخکې نه څه ګلونه کرلي وو جینۍ ډله او لور خور ورکول یا الله زما دې تا ته توپۍ وایي قرقچمه یا خدایه دقه چې کور مې پروت دی ما مې دې به ماله ښایسته کور جوړوي هغه لاړو بلې وکړه السلام علیکم بیبي ته وشه راته بیبي خبر خونی څه ده ماما جی واده ونه کو اله غر کچې به وایي زه خو د خاوند غم جاړه به نیکه دې واده کړی دی بله په دې کړی وایي سوي مې جوړې وکړه او یو بیبي زما خبره واوره داسې ښځه یې کړې ده که نه داسې ښځه چې ماماجي هر ټیم وخیل اله وایي خدایه ما خو وي چې دله به زه د بچورو لور کومه وایي دا شرم پاتې وې بیبي هغه سورو هغه لور ماله وکړه وای 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 پاډو وای 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 څه چالو وای 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 ته خو زه نه ماجي ما خوشاله کېږم وای 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 بجالا
اوه ماماجي خدای دې خرق نکړې کا سره ستا خدای مې د نقلات تکا بس یو د خوشحالۍ خبره مرو نړو زه د غم زیری راوړي نو پوهچې بس کچھ ماماجي واده وکړو ته بس ورو هغه نورمال وکړه کنه نو بس تاله وکا ځه خدای د مرګ راوله زما ځان له دغه دنیا اروا د ژوند ځان له کپۍ ما بیبي او هغه بابا څه شو نیکه مې هغه خو هغه دویمې ښځې سره ناستې که نه هغه دویمې ښځې سره دویمې ښځې سره ناستې نو داسې کار به وکړو تاسې هم دې کور کې یوازې که نه بیبي ګوره د شیطان مه منه زما ومنه صحیح شوله هغه ماماجي به هم دې کور ته راولو هغه ښځه به هم ولې دې کور ته راولو کم از کم ستا خدمت خو به کوي که نه کاکا ولې هغوی به رانه دې کور ته څنګه راځي یو قدم به هم د دې کور په درشلو هغوی بند نو ته د خپل زوی نه اوس انکار کې و زما نو زوی نه دی ما حق کړی دی هو نه ښځه داسې کار وکړه بیبي که نه چې چا واده وکړو زما نه بغیر سله هغه په دې کور باندې بند بس ټیک شو بس زه پیشه او ته پیشه او ماماجي پیشه دې د لزوس لاس تړلې راولم دروغ ورته یم بیبي خو وی به یو کوتک ته در کومه خو مضبوطو او رسا به پې دا سر وی چې دا سر پې دوړوله میراوله ماله زما په سترګو باندې اوس دې بد لګي بیبي نو ته ورته غوسه نه غوسه یې ورته که نه زه یې له راولم دې کټ پورې به وتړې ښه مزېدار او راباندې به کېدې ګړیچ کې مې وویاو وبې وام صبر وکړه السلام علیکم بیبي د چا د قصده څنګه او علیکم ماما بخیر څنګه ده ماما دې خوا کېنه دا بیا غم راغی ولې بیبي را باندې تنګ د چا د قصده کېنه ماما کېړې وباسه کټ لاندې کېنه زما کورم نه دی هر خور دی هر څاروي پې ډکېږي ولې بیبي ولې ګډه ولې د چا د قصده اله اوس دته قصه سنو نو بیبي نو هغه یو زوی خو واده وکړو نو ته ته خو کم از کم لږ خو ګوره که نه خو ساده بولې شانتې دی وایي وکېکه دا راته ووایه بیبي چې دا دلته څه کې د چا د قصده اوس په درانه پوزه والې وه ماما ولې وزه د باندې کینه دا زمان وسې دی ته به تیوځې زما خو نوسېرې کو زه ویله ډب هم ورکړم ورځې بدې ورته وویل ته به ویل نه ډب ورکړې نه به ورته څه وې ماما دا لاس دونه تیز مه تاوه اوس په رانه پوزه وویل سړیه زما لالا څه شو د چا د قصده خدای دې تنور په هغه لالاتو توت کا هغه بله ښځه کړې ده خیرې مه کوه خیره پخې زه خیره پخې یم او تو سپېره پخې وای د ډنډې پکې هم رانجوړ کړو کله تا ته ګورم او کله دې ته ګورم وای باندې تاسو څه خکې لکه چیلله چې وخکې ځه ما ته د دې کور په درشلو رانه شي زه تا په کور د بلا راوړې الله دې په تا بلا راغورځي اسمان د رڼا باندې تندر راغورځېږه اوس بیبي زه ځم که نه او ماماجي د راولم ماماجي پیشو لاس تړلې د راولم او مړې بیبي نو داسې مې وې که نه داسې چې زړه اباس پکې وباسې زه لاړم ما له راوله نو زه باندې زه نن دلته وژنمه لاس تړلې د راولم لاس نیولې خدای دې بیخونه باسه تاسو نه خبرو چلې مې هېر شي مولا مې ته د خلاصه کتله بېل رالی ډوډۍ خورو